یو سلام به واچم ټول ته به ورسېږي نو اصطلاح ورکه وخت ضایع کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټولو ته سلام ورسېږي. په دې خاطر وایم چې رمضان دی سپین ږیري دي په عذاب نشي موږ سره. خو الله دې ستاسو دا تکلیف دا زحمت دا ولاړه دا زحمتونه الله دې قبول کړي. د دې مشرانو به یو مشر خبره وکړي چې دې جمعیات اول دا ملکیت چې دی دا غصب خو نه دی دا د یو دویم مشکل چې شی دی مشر به خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. کوم مسلمانان یو مرسته کولی شي د جومات غم وکړي د هرې نیګانه څونه وس د چا کېږي چې دا جومات فعال شي او د دې جومات خواته نور جوماتونه نشته. دا جامع جومات دی غټ دا 15 وخته جمع کوي دا شپېته اویا واړه درس کوي د دې په اوړي او په ژمي کې موږ جمع نه ده پرېږدي 15 ټیمه جمع کېږي. الله پاک وایي زما رحمت به نه امیده کېږي. الله د رحمت نه امیده کېږي. الله مهربانه دی رحیم کریم ذات دی. الله نه رحم وغواړو چې وشي دا جومات زموږ پر خپل رحم او فضل الله موږ ته جوړ کړي. موږ د دې خواست کوو او د دې غوښتنه کوو. الله مهربانه دی الله رحیم او کریم. د اخره کلمه ډېره ښایسته وي الله مهربانه دی. واقعیت پورې دا د الله رب العزت کور دی. دا زما تا دپاره امتحان دپاره اچول شوی دی. د هغه امتحان چې اول به دا ځواني وګورو او دا روغ صورت چې موږ تاسو ته الله راکړی په اندامونو جوړ یو دا موږ دپاره غټ امتحان دی.